الرحیم. ارڅه اکسل ته اکسل کې کوم ځای ته رسېدلي وو؟ انزرټ مې ویلی و که نه پرون. ارڅه پیج لیاوټ دی. سیده دا ډېر مهم ټاپ دی، دا زده کړئ او ښه فکر مو ته کړئ. سیده پیج لیاوټ کې موږ سره چې کله څه پرنټینګ کوئ یا نوره برخه یا یوه خاصه څخه پرنټ کوئ یا اورینټیشن د صفحې سایز، هغه ټول دې ډېره مهمه برخه ده. سیده ارشه دلته نیم لیکم او کورس لیکم، کورس او فیس ایډمیشن او دلته ټوټل او دلته چې ولیکئ ډیټ ولیکئ، دې څخه کې مونږ ډیټ ولیکئ. دا سلیکټ کړئ او رشئ چې دلته به ضرورت رشه بارډر به ویر کړو دې څخې ته. دلته مو علي ولیکلو، داسې لاندې رشم او دلته کورسونه مو وړ ولیکلو او دلته لاندې رشم. لیکنه دې په خطر کې مونږ تر څو هغه اپوریشن ترسره کړو. دوه زره فرض کړئ. هر څه پیسونه دومره شول 500 روپۍ پاس کړئ چې ټوله داخله شوله. دلته داخله دلته ټوټل روبسئ ماسوي واچوئ او چې وکړئ دې سره جمع کړئ چای داسې جمع کړئ، انټر کړئ، کنټرول ډي سلیکټ کړئ، داسې کنټرول ډي ډوپلیکیټ کړئ د فارمولا، ډیټ وړئ، کنټرول سیمیکالن واچوئ او د ډیټ هم سره کنده کړئ، کنټرول بټن ونیسئ داسې دې ډول سره د ډیټ هم سره کنده کړئ، ریپیټ کړئ. رشئ دې ته کول پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې هم سره لومړنی تیم ګروپ دی. سیده تیمز اصل کې شکلونو ته یې لګي کوم ډول تیمز په اپلای کوئ په لیکنه نه که دلته رشم لږ کالر ویر کمې دي ته دلته مې دا ډول کالر ویر کړلو. رشئ مثال په طور دا ډول رشئ دې ته نو څه ډول دا ډول تیمز غواړئ اوس په اپلای کوئ. رشئ چېرته پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې مختلف ډوله تیمز دي وینئ، دا ډول تیمز غواړئ هغه په اپلای کولی شئ. دې نه موږ سره هغه کې هم شته پاور پینټ کې دې نه کړلی شئ سره کنده کوئ په اپلای کې. وینئ دا ډول تیمز دي فرام براوز. براوز نه مطلب دا هغه ده چې په براوز کې تیمز در سره وي هغه راوړئ. مثال سره کنده پاور پینټ ته راغلم، پاور پاینټ مر کلوز کړلو، پاور پینټ کې کسئ دلته موږ سره تیمز دي، دلته ډیزاین کې رشئ دا تیمز دي که نه وینئ تیمز. دلته زه راغلم مثال په طور زه ډیلیټ کړم، زه راغلم انزرټ ته. انزرټ کې چېرته ځینه مې یو شی پرېښودلم، دې آوټلاین به زه ختم کړم، نو آوټلاین دې ټیکس ایډیټ ټیکس نه کلیک وکړئ، مساوي ارنډي دې کې مو لږه لیکنه وکړئ، کنټرول ا. زه دغه لیکنې کومه چې دا ډول کالر مې کړل، ځینې مې څه وکړل یو تیمز مې اپلای کړلو وینئ دا ډول تیمز وینئ دا ډول کنټرول ایس براوز ته رشه او دلته تیمز نه مې سره کنده کړلو، سیو مې کړلو، ډیسکټاپ نه مې سیو کړلو که نه دا سیو کینسل کړم. هڅه اوس زه براوز نه یو تیمز وړم، تیمز نه کلیک وکړئ، فرام براوز تیم نه کلیک وکړئ. انټرنیټ نه هم تیمز ډاونلوډ کېږي، ډیسکټاپ نه چولی دی تیمز رشئ چېرته دی وکسئ تیمز دا هغه دی که نه اوپن کړئ هغه تیمز په اپلای شولو که نه صحیح ده. د ډول کړلی شئ چې تیمز در سره یې براوز نه وړئ کمپیوټر نه سیو کرنټ تیم دې ته مې کسئ یو تیمز ویر کړل وینئ دا ډول تیمز. دا کرنټ تیم غواړئ چې سیو یې کړئ ځونې پوره په بل وخت پوره کلیک وکړئ چېرته سیو کوئ دا تیمز. زه ورته ډیسکټاپ نه تیم 1 یې ویر کړی دی وینئ، زه ورته وایم چې نه ته ولیکه چې مای تیمز ورشه ډیسکټاپ نه سیو کا نو بیا کړلی شئ پرتون کې دا تیمز سره کنده کې استعمال کړئ. صحیح دی، دې نه مطلب دا هغه صحیح ده. بل چې دا کالرز دي، کالر نه مطلب کوم ډول کالر غواړئ وینئ دا ډول کالر په دا فارمات کې اپلای کولی شئ. یو دوه لره چې کله تاسې کالر په اپلای کړی نه وي په دې نه سپین مو پر یخه وي صحیح ده، بیا په هغې نه اپلای کېږي کالر صحیح ده. باید خامخا دې ته کالر ویر کړئ، یو ډول فارمات ویر کړئ کالر، بیا د سمون د کالر هم کور کې وینئ کوم ډول کالر رنګونه چې غواړئ هغه دلته په اپلای کېږي.
فونټ دی فونټ من په خوم کې میاله او دلته مروړی دی وینې کوم ډول فونټ غواړئ د نه اپلای کولی شئ پیج لیاوټ تر شئ روشئ کوم ډول فونټ چې غواړئ وینې فونټ دا ډول فونټ مې په کور دی دا فونټ یې بدل شلو که نه بیا سلیکشن وهلای ارشئ دا ډول فونټ کوم کاسټم فونټ ته کلیک وکړئ مثال دلته سرچ وکړئ کوم ډول فونټ غواړئ کلیک وکړئ هیډینګ دی کوم ډول فونټ ولري یا باډي دی کوم ډول فونټ ولري هیډر دی کوم ډول فونټ ولري عنوان وینې دلته خرڅ دی باډي فونټ کمپلیکس د باډي کسې دې برخې ته لګېږي ټایټل دی کوم ډول فونټ وایي د نه سرچ کړئ هغه فونټ به سره کنده شي په سیو شي هغه به د نه په اپلای شي صحیح ده افیکټ دا افیکټ وینې خو دلته اوس کور نه کې وینې که زه شیپ روخلم دا اصل کې په شیپ نه کور کې زړ کې رشم شیف داس کې مې شیپ روخستلو او دلته زه رشم یو بل شیپ مې روخستلو اوس کسای هر شی پیج لیاوټ ته پیج لیاوټ کې افیکټ کسای وینې کوم ډول افیکټس غواړئ د نه کړل شي اپلای کړئ مونږ اصل کې شیپ فارمټ بیا له شیپ د دومره مهم هم نه دي کسې د نام کړل شي افیکټس په اپلای کې خو شیپ کې مسره افیکټس د نام کړل شي نه شیپ افیکټ کوم ډول افیکټ په اپلای کوي وینې د نه کړل شي 3D دی دا ډول شیپس نه کوم ډول چې غوړای غیر د نه اپلای کول شي افیکټس وینې دلته امر غواړي د پیج لیاوټ کې په شیپس نه افیکټس اپلای کول شي مارجن دا ډیره مهمه برخه ده اوس که څه زه به دا ډیلیټ کړم دا به هم ډیلیټ کړم او دا به سره کنده کنده به دا ویسم دې زه نه هر شی اوس که څه کنټرول پی مې پریس کړله کنټرول پی مې پریس کړله دا اوس چېرته راغلی ده دا من سره په دلته دې څخه کار کول ده که زه دلته رشم دا څخه مو سره کنده کړله دا څخه مو لږ نرم سره کنده کړله فراخه مې کړله چې پراخوی ټیبل بیا به چېرته سای ارګو شی زړتا ته په ټیبل اپلای کیږي دې زه پر سره ټیبل یې وخستلو که نه زه رشم دا به دې زه پر داسې پراخ کړم رشی دې زه پر رشم چې وکړم بارډر به ویر کړم دا ډول سره هر شی دا هغه په اپلای کوه فارمټ پوینټر وخلای هر شی دا څخه دا سر کاش کې صحیح ده ورته هغه ډیزاین کنټرول پی مې کړلو اوس کسای موږ سره دا څخه کی کسای ته چې ولیکم پیډ او انپیډ او دې څخه به چې ولیکو ډیسکرپشن دلته به یو کالم بالم وچو دې څخه دا کالم به وکړم داسې مې وکړلو د پیډ به خلی غکم دا به یو سره کم ته کم دا به یو کم دلته به چې ولیکم ډسکرپشن معلومات ورکوي صحیح دی موږ یو شي په اړه تبصره ورکو مثال دا شاګرد په دا ټایم راغلی دی هغه ټول معلومات دې زده کېږي اوس که څه زه کنټرول پی وایم صحیح دا کنټرول پی زه وایم دلته که څه انپیډ برخه انپیډ برخه ډسکرپشن برخه ته څه معلومات کېږي چې درغلي ده که نه نه دی راغلی ځکه دلته مارجن چې دی هغه خاټ شول مو ته په واله ورځ تاسو ته مې واله ورځ ویلي چې کله یوه صفحه چې کوئ صفحه دوه ډوله پیکسل کوي یو پورټریټ دی یو لینډسکیپ دی که څه پورټریټ صفحه چې ده هغه د ا نه تر آی پورې د وینې دې څخه پره د غلاین تبریحي که نه د ا نه تر آی پره د کوزه د په حروفو څومره ده د 1 نه تر 40 پره که زه رشمې لوندې که څه 40 پر راغلی ده که نه او که لینډسکیپ صفحه بیا هغه د ا نه تر څه پره ده ا نه تر غ پره ده ا پره صحیح ده هر شم زه لینډسکیپ وسخلم دا که څه اوس که څه یعنې تر کې پر وخیمه پره نه کې پره ده صحیح ده ا نه تر کې پره لوندې څومره ده ا نه تر 1 نه تر 4 دېرش پره ده دا کې لینډسکیپ صفحه اوس دا مون پورټریټ کې خوستې ده صحیح ده اوس انیمه لیکنه سره کانته اوس دلته مو دا لیکلی ده ډسکرپشن د هغه دلته دې ته خواته دی یا که زه دا دلې وروڼه بیا مې موږ نه پټوي یې کنټرول ایکس مې کړلو او دا څخه کې مې سره کانته کړلو دې څخه تر تېر شو که نه دې څخه ته چې تېر شولو زه به دا لږ داسې ویسم خپل خط ته
ډسکرپشن برخه چې دو دا بل لګه داسې پراخه کړم راغلله انزرټ ته نه هوم ته بارډر مې ویر کړلو عادت شي کوه دا ټوله زه غواړم چې یوه برخه شي که نه ډسکرپشن خلی په دې کې لیکو د هر شاګرد رو بشئ دلته مارج کراس نکلیک وکړئ دا یوه صفحه شو که نه د عالی ډسکرپشن په دې کې داسې یوه ډسکرپشن لږ ډسکرپشن به لیکو صحیح ده نو اوس که کنټرول پی ووایه د ډسکرپشن برخه یې موږ سره نیمه هایډ کړې د وینې که زه یې لږه نرم ستر کړم دلته یوه برخه بله اضافه کوي مثال دغه روم یې داسې ویوړه دا مې لږ ستره کړلو داسې کنټرول پی کسئ اوس کسئ هایډ شوی دی که نه دا پرنټ کې به هم دغه حرکت وځي غواړئ چې مثال دا د موږ سره رشي یا مکمل بیا به چیک کوئ هغه د یوې پورټریټ ته مې ورکړه بیا به چېرته رسئ پیج لیاوټ ته مارجین ته برسئ صحیح ده اوس نارمل مارجین دی دغه که زه ورته وایم چې نیرو اوس نیرو مارجین مې وخوستلو کنټرول پی اوس پریس کړم وینې اوس موږ سره لږ راغللو صحیح ده په دې ډول هم نه کېږي دې نه هم ډېر غوړی بیا مارجین ورته ډېرولی شو دلته وینې څخه مارجن خواو ته لیکي صحیح ده د یوې غاز صفحې مارجن خواوې ټکای دلته دا اوس موږ سره په دې ساحه کې نور هم هایډ شوی ده او رب کوم ډول مارجن غواړئ د نه وایټ پراخ مارجن دا ډول مارجن مې ورکړل اوس که غټ کړل اوس موږ سره نره برخه هم هایډ کړی دو نو څه به چیک کوئ زه ته چې دا مکمل غدې موږ سره رشي په نارمل کې نه کېږي نیرو کې نه کېږي وینې نیمه برخه یې هایډ د ځکه وینې دا کرښه چې راغلته په دې خال په داسې نه پرنټ کېږي بیا به چېرته رسئ د صفحې مارجن یې د نه کاسټم مارجن ته ورسئ ها چې کاسټم مارجن ته رشئ دلته اوس موږ سره کسئ ټاپ ته لیفټ ته رایټ ته باټم ته او دا مارجن صحیح ده لیفټ ته څومره مارجن ده زه کرشم کنټرول پی پریس کړم کسئ کنټرول پی کسئ دلته لیفټ ته څومره 15 دی که نه 0.15 که صفحه کې ټول نیوالی ده دلته رشئ صفحه ټوله نیوالی ده خو دلته مارجن لري په دا خوا کې اور شای مارجن دومره لري لیفټ طرف ته هی طرف ته دومره مارجن دی زه ته چې دا مارجن نور هم لګ دغه کا اور شای پی فریس کای ډسکرپشن برخه نیمه هایټ شوی دی کنه اس کې دومره کام نه ده مونږ ته کام نه دی ورکړای رو شای زکه دا اس کې وبله برخه اضافه کوم تاسو ته معلومات وشي دا بل لګ داس دا به دی پیډ برخه شي پیډ از وصل شي پیسې که په جنای انګلیسي کې مارج کراس مارجن سنټر ته کړه د پیډ پیسې مثال دې دومره وصول کړي دومره په دې ډسکرپشن دا شول کنټرول پی هم سره اوس هایډ دی کنه از ډسکرپشن برخه نور شم زیات ته لک غب چه وکای دا غب سره کنده کې دی لیفټ طرف ته باغ چې دای مارجن به کام کیسې دو اوس هم نرسې کسې موږ نیر مفصل بیا موږ سره ډسکرپشن برخه هایډ کیږي نیمه راغلی دو دوسرا فرض کې چې غل وای دی څه ته لیکيږي دا د کوم فارمټ به جوړ کړی دا لوی دی نو وربشه مارجن تا کاسټم مارجن تا لیفټ طرف ته مارجن سره کنده دی صحیح دی زنده کې غوتی ما واځ پرنٹ کو بیا مشکل جوړي رائټ نه مارجن کام کیسے فرق ہے اوکے کای چې کوم کړلو فی کای اوس ډسکرپشن برخه من دومره راغله د دې سره کړه چې مارجن وي ته وټه کیسې دو ارسم د مصر کومه لینډسکیپ پورټریټ کې مخصص ده ها مارجن کې ډېر خبره کې دي دلته راشي اوس غوړای مثال په تور تو سره چه دی دای تو سره یو غدای ورشا انزرت خونتا او کلیر فارمټ کې کلیک وکړه دا موږ سره کنده کلیر کړل اوس د دې څخه کنټرول پی وایا دا چیرته تر څه په دې کوانچ کې خلرسیا زاوی ته چې دا چیرته رشیا سنټر ته دی رشمان سا نو بیا به چیرته رشای دلته دار څه کسه روبشای کاسټم مارجن تا هاريزونټل د بچی کول غوي سي دا اوکے کای اوس کنټرول پی وایا سنټر ته روغلو کنه سیدا دا بای ډیفالت سره کانته کسه مسره چې سره کانته پروت غار کانته کدل ته چې ته چیک نه ویل غوالای مارجن تا هاريزونټل تم چیک نه ویل غوالای اوس کنټرول پی وایا اوس چیرته دای دلته ځای ته چې په سنټر کې باید پرنټ شي بیا به چیرته ځای مارجن تا مارجن کې په کاسټم مارجن تا هاريزونټل ته چیک ولګوای اوس کنټرول پی وای من سره چیرته سي سنټر کې ځای ته چې په دې څخه کې دی باید دلته رشي ورټیکل دم په سنټر کې رشي دومره غب در سره وي کنه نور ځای مارجن تا بیا به چیرته چیک لګوای او دلته ورټیکل ته هم چیک ولګوای پریویو نه چیک لګو کوي پرنٹ پریویو ته خېوینه اوس سنټر کې شول سي دا
نو که چېرته یوه وړیکې صفحه دا هلته در سره وه تاسې به کوانچ کې پرنټ کړې وه بیا څومره باده برېښي که نه یا دلته سنټر ته وړی بیا دلته مارجین نه که دلته د کاسټ هم مارجین ته برسای او دې ته به چک دوړه ته به چک لګوي که خالي په سنټر کې ولته پریویو هم درکوي دا څه خاکې که سنټر ته کم دی سنټر ته هم وروړله صحیح ده دا چکونه دې په خاطر استعمالېږي د ټاپ د باټم نه څومره مارجین وړی رایټ نه مارجین خواو ته یې څومره خوا دی تر پرېښودلی شي صحیح ده دې نه پوه شولی فوټر دې څومره مارجین ولري اوس ورشئ پرنټ پریویو نه کلیک وکړئ فوټر نه څومره مارجین دی که نه ډېر ده ځای ته چې دا د کام وي ورشئ مارجین ته کاسټم مارجین ځای ته چې باټم کې خو صحیح فوټر کې درې دی ځای ته دا کام کا صفر کا دا اوکې نه کلیک وکړه اوس یې کسه کنټرول پی پریس کا سره فوټر کې مارجین به ختم وي زه درشم خرڅه کاسټم مارجین ته فوټر او هیډر مارجین دې نه سره کنده کړل شي ورکواله شي ها بل چې دې په دې کې پیج دی سیدا پیج نه چې کلیک وکړای دې نه ته خای کوم ډول صفحه غوړای پورټریټ غوړای کا لینډسکیپ غوړای زه اوس مثال ته چې لینډسکیپ غوړم دا اوکې مو پرنټ پریویو نه کلیک وکړای دا اوس شیش ولا دا صفحه دا لینډسکیپ شو لکه نه نه د حقیقت سای د لینډسکیپ شو لا او که غوړای چې مثال پورټریټ دی بیا په چرته ورشي کاسټم مارجین دا پیج تر شای پیج کې پورټریټ ته کلیک وکړای پرنټ پریویو نه کلیک وکړای دا اوس یې سره پورټریټ شو لا په دې ډول سره दाड़ा पूरे काम और एक माँ खाए खबालर सही चेरता मार्जिन की रुशाई मार्जिन की पेश तरशाई पोर्ट्रेट लैंडस्केप ने पोश वाला है हाँ कद्दुल तरशाई ज़फेट दास खमो सिलेक्ट कला दास में वाला देता है एक बार ना साइकिल से डेर मुहिम दिया वाला چې کله پرنټ ته لړ شي په پرنټ څخه کې د ایکسل ډېر ګاډ وډ فارمټونه جوړ کړي وي چې پرنټ کوي کله یوز نه پرنټ کی کله باز نه پرنټ کی مونږ تر شوی دی ډېر رنګس کوي بیا اوس د سی واسپ خار غولې دوه تاسو نه فارمټ بل مختم وخت دی نه قسم وو کړل زه اوس د فارمټ ته خان چې کوم پریکټیکل متا ژوند کې روغل دغه ته خان کسه فارمټ نو زه دمر پارس کې فارمټ شول زه داغه کومه څخه چې د فارمټ پوینټر استعمالوم دا صفحه دې څخه پرم د فارمټ پوینټر اپلای کړل د کې مو لیکنه وکړه مثال دا څه لیکنه مې وکړه دلته رشم خان مې ولیکل سیدا کنټرول شیپ کنټرول دا غلط ولیکل دومره لیکنه د اس کا کنټرول پی کوه مې ام سره کومه څخه چې دو د څخه کی کسي د خان دی زخه تبزلک بل رقم ترانګ ورکن چې معلومات ته وشي وسه کسای کنټرول پی کومه غچ د اگر سي نرس کنه بل زکی دای په بالا پونی کې د مونږه پرمټ بالی فونټ ضبط وې پونی بیا وسه پرنټ کوا نه ایغه پر بیا مونږ چې کوزه غوړان چې مثال د بل صفحه پونی چې دا د پیوا صفحه کته چې دوه صفحه پونی د مته پیوا کې پرنټ شي بیا ورسې پیج لیاوټ ته مارجین کې بوکاسټ مارجین تر شي د پیج ته ورشای پیج کې فیټ نه به کلیک وکای اواله صفحه نه وغلا سو د پواله صفحه نه د غشه والا د پرنټ شي سو د کې پرنټ شي دوه صفحه د مته پرنټ شي ته په دې کې اډجست کې غنا لګوي کلیک چې په دې کې چیک ولګول سي دا په تو ما ډول برګوي دوه پر د پرنټ شي او شي چیرته کلیک وکای پرنټ پریویو نه کلیک وکای اوس ورواړی ده کنه وینې په واسپ خا کې د دوه صفحه لیکنه مون سره کنده کړه پرنټ کړه که الته دا چیک نه ویل کېدلای بیا په مجبوری چې وکای تو سره بل صفحه هم پرنټ کیږي نه د بل صفحه کومه غچ دا هغه د مصر پرنټ شي بیا بدلته کيوم ولګلو بیا به غیر مصر یو سیدا دا اوس مصر درې بیا فېټي سره کنده کړه د سره برابر کړل چې د کی غوتی ما وای خالي دا تبدیل وای جوان نه ټوکرا سل دوه مې ور کړل دوه مې صفحه لیکنه په دغه و پیش کرتا پرنټ کیدې نه مطلب دا ده د سينه لیټر ورکه دي خارشي فور لیګل د مکتب غا کومي غچ دي دا اصل کې دی A4 A3 ورکه کومه ورکه چې غوړه د زنه انتخاب والا شي دا کومه ورکه چې پرنټ کوي اټو نه مطلب شي دلته کسای اټو نه مطلب دا غدا کزه دلته رشمه پیج تا او تاسو مې پیج نمبر یې لایو کنه د صفحه ته پیج نمبر کوم چیرته پر څه ټیکست تا هډر انپوټر تا هډر پوټر کې څه غوړه پیج نمبر غوړم کنه پیج نمبر منوړل اوس که کنټرول پی پریس کا اته چیرې والای پیج نمبر 1 سٹارټ شوی دا کله د مصر کا سیدا داسې لون دی وړم دا ځکه کسای
زه راغلم دلته زه ویتایم چې په هره صفحه کې د موږ سره چیر سي یا اوس که څه ده داسې ښه کې مو لیکنه وکړله صحیح ده کوم ځای پر مو سلیکټ کړلو داسې راغلم بلې صفحې ته مې راوړول صفحې سره ډېرې شولې کنټرول پی مې کړلو دا څومره راغلل کنټرول پی څخه کې کسای پیج ته نمبر ورکړی ده کنه ته پیج نمبر ما اټ کړلو انسرټ ته راشئ چیرته اټ ته پیج نمبر هډر اوپر ته پیج نمبر نه کلیک وکړئ کنټرول پی اوس پیج نمبر وال نه سٹارټ خولي کنټرول پی کې کسای چې د سره بل صفحه ځه پکې کې څو بوي دویام بوي زوی ته چې دا د سٹارټ سونه خولي یا اټ نه مطلب الته اټ ما ایته زوی ته چې لاس نه سٹارټ خولي مارجن ته برسای کاستم مارجن ته او پیج کې به چیرته سره اټ نه مطلب دلته اټ وړاندې کې زوی ته چې لاس او پرنٹ پریویو نیوز کلیک وکړئ چې نه سٹارټ خوسته لاس نه سٹارټ خوسته صحیح چې کله څو غوړه چې پیج نمبر سٹارټ ای بل حرف نه وال نه خلې دریام نه دی خلال ته دا چینج کوي کبه ته چې ونه خلې په مارجن ته برسای کاستم مارجن پیج ته برسای په پیج کې بچی شای دا به وي ته اټو کوي سیدا اټو د سی ولې کوي اټم چې کړه پرنٹ پریویو نه کلیک وکړئ دا غلط مې لیکلای دی اټو دا رقم ته نه اټو دا رقم ته کنه پرنٹ پریویو وس کسه ایوانه سٹارټ خو سي دي نه اټو نه مطلب دا غره پیج مارجن کې رشه پیج کې دیونه نه دنه خو شو راي کنه پرنٹ کوالټي انتخاب ولا شسي دا بای ډیفالت غوي شپیک سو وي سي دا عادت کله پرنټر سره کندره کوالټي مې سر سي غلط به د نه ټکاله شي مارجن مې توایلو کنه د نه مارجن هوريزونټل ورټیکلی سي دا پیج کې د چینر نشتا لینډسکیپ پورټریټ فوټر هیډر دا از مثال د کې فوټر هیډر وډم نو کاستم هیډر نه کلیک وکای اور شې مثال د چی کې وډم دلته لیفت سیکشن کې د چیر شي زوی ته چې لیفت سیکشن کې د مستر ټایم راشي سي دا دلته ټایم او چې کله پرنٹ ته ور کې ټایم معلومات کې سي دا اوس خالی ټایم یې ولي کلو زوی ته چې دا ځکه د پیج نمبر سي په دې برخه رائټ سیکشن کې د چیر سي رائټ سیکشن کې ز فرض کای چې جنتری درسي ډیټ صحیح دا تاریخ اوکې نه کلیک وکای اوس پرنٹ پریویو نه کلیک وکای دلته کا سوي نه دلته مسره بجیر وغلله دلته مسره تاریخ راو دلته مسره چیر وغللو پیج نمبر وغللو د دې نه کړه چې دا تغیر کای مارجن تر شای کاستم مارجن هډر او پټر تا کاستم پټر سره کم ته وړه کاستم هډر نه پوښ ولای خو هډر کله نه مکله کوزه ته ټایم ته په 5 کې نرسي زوی ته ان چې دا کې چیر سیا پیج نمبر ار سرشه پیج نمبر نه بکلیک وکای پیج نمبر غوږ د کې د چیر سی وو د صفحه کې د دې نکړل شي مثال دلته د ټایم رشیا په دې صفحه د برخه کې د رائټ ته کوانچ کې د چیر شي غاځ نه وکي کا غو مصر چې کله پرنٹ پریویو نه کلیک کړه برشیا کاستم فوټر لون د فوټر خو پېژنای لون د برخه کې دلته ترشه کاستم فوټر نه تن چې لیفت سیکشن کې د کوانچ کې د برخه کې 10 کې د چیر شي 10 کې د مولم بار شي سیدا ملم بار والی کړه عادت د چیر شي د ماز برخه کې زوی ته چې بای دلته والی کوي بای زین الله نه لیکلای وي کنه تاسو په دې ډول سره فوټر کې عادت د چیر شي مثال د نه تاسو یو بل شي د خلای ډیټ ان ټایم یا مثال انسرټ نمبر پیج درسي سي دا اوکې کوي پرنٹ پریویو نیوز کلیک وکړئ صفحه لاندې راشئ دلته لمبار وغل ده کنه دلته چیر وغل دی باذن الله دلته یې پیج نمبر وغل دی نه کړل شي فوټر سیخ کوي مارجن کې رشه کاستم مارجن تا فوټر هیټر کې دلته کسه ډیفرنس اډ ان ایون پیجز دلته مو ور کړل عنوان کې کاستم فوټر تر ولا دلته مو عنوان ور کړل سي دا عنوان مې ور کړل چې بوک 1 مې ور کړل اوکې مې کړل پریویو کسای بوک 1 ده کنه عنوان زوی ته چې د تاکو مثبتو غچ د سرتون کې صفحه چې د اغه سره د فرق نور صفحه سره نو دلته برش چیرته مارجن کې به کلیک وکای هډر او فوټر ته ډیفرنس اډ ان ایون پیجز د منفي او تاکو د مثبت او تاکو غت صفحه در مازه فرق ویا
نو اوس که فرنٹ ویو نه کلیک وکای دا بوک 1 دی. که دویمه صفحه مو سره راغله په هغه کې به بوک 1 نه وي ځکه چې موږ دلته که چیک لګول دی. راشئ مارجین ته کاسټم مارجین هیډر او فوټر ډیفرنس پرس پیج د لومړي سره د لومړني پیج سره د نورو پیجونو سره کوم ته ویا فرق ویا. هر شی پرنټ ویو نه کلیک وکای. اوس که زه تاسو دویمه صفحه واخلم چې لږ معلومات ته وشي زه به څه ته ښیم. شي زه دلته دغه لیکنه کپي کوم صحیح ده او دا مې کنټرول کپي مې کړله لاندې راغله تر اوه څلوېښت نه یې لاندې پرنټ کوم وینې دویمه دا صفحه یې مې دویمه ده دې څخه کې مو سره کړنده کړله کنټرول پی کسه دلته راشئ دې کې اوس مونږ مارجین نه دی ورکړی فوټر هیډر مو نه دی ورکړی بوک 1 بوک 2 وینې هلته مونږ چیک په چیک لګال دا چې د مثبتو او منوغه د جامع او څه ته ویلی کېږي منفي هغه د ترمنځ د فرق وي که زه اوس اینه چیک ولګوم لرې کړم کاسټم مارجین ته راشئ فوټر ان هیډر او چیرته راشئ دې نه چیک لرې کوئ اوس یې کسئ پرنټ ویو نه کلیک وکړئ لومړنۍ صفحه کې مو راغلله څومه کې به مو راشي دویه کې هم راغله ده وینئ دویمه صفحه دا کسې دا اوله صفحه وه دا دویمه صفحه ده وینئ هغه عنوان هغه تاریخ راغلی دی ځکه چې دې ترمنځ د فرق وي د اولې صفحې عنوان دی په دویمه کې نرسي بیا به چیرته رسئ دا کسې بیا امتحان کې تر ولان چې معلومات نه ته بیا خپله کې کانسوئ وربشئ ډیفرنس فورس پیج د لومړني پیج د تفاوت د نورو سره وي دې ته به چیک ولګوئ او ښه پرنټ ویو نه کلیک وکړئ لومړني پیج تفاوت کسې دویم پیج من سره عدال شولو صحیح دی دې نه مطلب دا هغه دی هر شی دلته د څخه کاسټم مارجین کې بل چې د هیډر او فوټر کې سکیل ویت ډاکومنټ چې د الاین ویت پیج مارجن دې کې ګوتې مایدات وړه سره کنده بای ډیفالت دا چیک مان لګیدلی وي چې مثال کوم ډول سکیل چې هیدل په هغه ډول چې هوا ورشه ډیفرنس دې نام چیک لري کا دې نام چیک لري کا هیډر کاسټم فوټر هیډر نه پوه شولای بل شیټ دا شیټ ته صحیح دا ټیم شته شیټ کې دومره خبره نشته بیا موږ ثبوت دا مې چې ته وایې لکه دا ټول کمانډ کې خلاص شول تر دې څخه پره پرنټ ایریا دا هر شی پرنټ ایریا نه مطلب څه ده دلته څخه کې ودرېږئ زه دغه څخه غواړم چې سره کنده کم خالي پرنټ کم صحیح ده ورشه کاسټم مارجین دا کاسټم مارجین کې به شیټ نه پرنټ ایریا نه مطلب څه دی واسه ښه پرنټ کوئ په وځي کې داغه نه به کلیک وکای کومه څخه پرنټ کوي زه ویته چې د شین رنگ خان د خلیت نار پرنټ کوم اوکې کا او د چیک کا د کلیک وکا او دا پرنټ ویو نوس کلیک وکا چیر وړي دي غیر وړي د سیدا پرنټ ایریا نه مطلب دا چې کومه څخه پرنټ کوي کاسټم تر شای شیټ سیدا بل چې دا روډ ټو ریپیټ ات د ټاپ نه مطلب چې د ورډ کې بم یلی وی کنه زه دلته رشمې دایم سره چشولو زه دې کالر بدل کړم دا ډول رنګ ورکړم اوس که څه دا کافي کوم صحیح ده دلته راغلم په دې څخه کې دا لږ وړي کې کم زه مو پاس کړی یم دا مې چې کړلو داسې مې لاندې ډرا کړلو داسې راغللو که نه کنټرول پی اوس هم هغه پرنټ ایریا انتخاب شوی د هغه مونږ ته هلته پرنټ کېږي هغې نه به څه وکړئ هغه پرنټ ایریا په ختم کړئ صحیح دی دا څخه د مصر خالی نه پرنټ کېږي دا به ختم کړئ هر صحیح دا پرنټ ویو نیوز کلیک وکړئ مصر به دا پرنټ کېږي اوس کسای صحیح ده دلته پرنټ کې کسای مصر څه صفحې دي دوې صفحې دي دوه ترشم د دویمې صفحې ته زر وړوم د شیټ دا مې مخکې چواله و هغه شیټ ده زړ کې خوم تر شا کلیر فارمټ نه کلیک وکړه دا به ختم شي دا د سلیکټ کا د زنه
لاندې وروړي کنټرول پی تر سا لاندې په د بل صفحه کې هډر سي هغه بلغه هډر نر څه کنه دی په خاطر چې مثال مونږ ته هډر ور کړی دی ته لومړنۍ سار کې دلته خو بری کنه د صفحه کې دا هډر دی په بل صفحه ته چې د صفحه وختله دا هډر دی په صفحه کې مرسي کا منظر ته برسای فیز لی اوټ کې پچر تر سای کاسټم مارجن فوټر هډر او چیرته په شیټ کې پچر تا دلته صحاب انتخاب کې کومه د په بل صفحه کې رو ټو ریپیټ ات د ټاپ رو د مثال من سره ریپیټ شي ارشدا صحه د مثال دا د هر سیټ دا به سلیکټ کای پرنٹ ویو نه وکلیک وکای اوس دویمه صفحه کا هغه کې روغله ده کنه وینه په دې ډول سره کړل شي چې دی ویز حواله صفحه رو چې بل کې ریپیټ کای ارش کاسټم مارجن بل شي دا شیټ کالم نو مطلب دا غده ځینې داخل ته بیا اوس دا غرو کنه نیم می ولیکلو آی ډی نیم کورس کلاس تم داسې څه دا مونږ فرض کړه مثال دا اوس آی ډی به داسې لیکل کېږي کنه د ډول سره دا ډول به لیکل کېږي کنه کنټرول 1 سم نیم چشوالو علی می ولیکلو کورس چشوالو مثال ورډ می ولیکلو کلاس به ډیلیټ کوم څه ټایم اور د سیدا د تم چې وکړلو بارډر ورکړلو هم تا انزرټ ناس بارډر مو ورکړلو د تم چې وکړلو یو ډول کالر مې ورکړو دا ډول مونږ یو فارمټ جوړ کړو سپرینډ می کړلو امن سره نیم روغله ده کنه بل صفحه تر شته دریمه صفحه کې امن سره ټغشتا کالم کې اثر کالم شته نازغړن چې کې د نرسي بیا بچي کای فیش ته ورسای مارجن تا کاسټم مارجن تا اور شای شیټ تر شای شیټ کې کالم ټو ریپیټ ات لیفت کوم کالم د ریپیټ کیږي دا څخه د ریپیټ کیږي اوکې نه کلیک وکړه دا څخه به سلیکټ کای پر فریو نه کلیک وکړه دا والا صفحه کالم شولو دویمه کې به مسر ریپیټر سی ویني دریمه کې به ریپیټر سی په دې ډول سره کړل شي دا استعمال کړئ کاسټم مارجن شیټ ګریډینټ د سید د کې خاص نور چې نشته لاندې د سلور کمانډز دي اوس کله چې دنه کنټرول پی ویا زه دنه چې وکم کسه دا مې ډیلیټ کړلو خای دا مې ډیلیټ کړلو اورغلا د کلیر متل د کسه کلیر فارمټ خلی فارمټ ته نه ریمو کا کلیک وکای د پرنٹ ته ور کا دا خلی اوس پینه سحادو دا من سره کسه اصل کې د کار خیر غل دالندې من سره دا نه پرنٹ کیږي دالندې زوی ته چې من سره فارمټ مې نه ور کړای خلی ته چې د سره پرنٹ کیږي کاسټم پیج لیاوټ ته ورشای پیج لیاوټ کې چرته رشای ګریډینټ د سره پرنٹ کیږي د خپل د ایکسل کوم ګریډینټس دي نا ګریډ لاین او بخا ګریډینټ ز فوټوشاپ غو پې کړته ګریډینټ تم چې چیک ولګوالو اور شچ پرنٹ په یو نه کلیک وکای ویني اوس د ایکسل کوم غچ د غا سره سی بارډر مې ور کړم نو یا ګریډ لاین نه مطلب دا غا کاسټم مارجن تر شای شیټ کې بل شي دیا بلیک اینڈ وایټ نه مطلب دا د ګریډینټ چیک لري کای اور شي پرنٹ ویو کدل تک څه کله کالر مې ور کړې په غي واقعي فاته ته لګيږي نو در شي د صحه کې درین چې کلیک وکړل سي د مختلف ډول فارمټونه سره رنگونه فارمټونه کې اپلای کړی دی نو پیج لیاوټ ته چروغ لای مارجن کې کاسټم مارجن تم چیک ولګالو شیټ ته راولای بلیک اینڈ وایټ نه کلیک ولګالو اور ولای پرنٹ ویو نه وینه هغه کوم هغه چې دا بلیک اینڈ وایټ اوس پرنٹ کوي دلته تور هغه چې دا هغه لاره کړل ډیزاین بلکې سه بمنستر 6000 شندلته انزرټ کې شیپ تر شم شیپ مرخصلو فرض کای مونږ ماکرو مخ بیا یو اعظم مثال ته یو اگزامپل تر کوم دلته مې چې ولیکلو رائټ کلیک مې دینه وکړلو ایډیټ ټیکس او دلته مې ولیکلو بټن دویم شیټ ته موزه بټن جوړوم داسې بټن جوړیږي پکسل کې صحیح ده چې دا بټن نه څو کلیک کیا هغه د سره کنه بل پیسټ دی وړیا نو دینه چې رائټ کلیک وکای دلته شای چیرته ویو تا نه ریویو تا چیرته ده دلته ایډیټ پوینټ څه شولو ماکرو سره
smart like سره مکرور سی save as a picture smart like ساين های مطلب چې دلته څه کسې موږ یو بټن جوړ کړی دی بل فیشته مکرو مې نکړه ساين نه فروا اوس زب کسه دا پرنٹ ته ور کم پچلی اور تر غلم پرنٹ ریویو کسای دیغه پرنٹ ریویو کسای ا بٹن سره غول دو کنه اوس دا بلاک ان وایټ موږ هسه بٹن نه کسه رنگ بلاک ان وایټ پرنٹ کړی دی کزر شام کسه بیرته هغه نه چیک لري کم کاستم تر غلم کاستم کې شیټ تا بلاک ان وایټ نه کلیک کوم دا بخپل بیرته بخپل رنگ پرنٹ کی وینه خورش دلته مطلب چي دا د بٹن نه دا بٹن اوس پرنٹ کیږي نه په پرنٹ کرسیا پرنٹ کې خرڅي کنه دا بٹن زوی ته آیا چې کوم ډراپ کوالټي چې مونږ جوړ کړی دا اغه هم سره ډراپ کا مثال بٹن دا یا کوم بل چې جوړ کړی دی پرنٹ په یو نیوز کلیک وکړه دا بٹن بنرسیا بٹن ورکشو کنه خارشه ماجنتا کاسٹم ماجنتا شیٹ تا شیٹ کې رو ان کالم هډینګ تم چې چیک ولګول رو ان کالم هډینګ نو مطلب دا غدا که کالمون ته هغه 1 2 3 غوړه دلته دا ا بي سي ویني دا سره غوړه چې مثلا د پرنٹ کې سي به چیرته څه کاسټم مارجن تا شیټ تا او رو ان کالم هډینګ ته کلیک ولګوای هغه به تاسو سره کنده شي کمنټونه کمنټ مو کې خواسته دا غاده کې پرنٹ شي اوس کمنټ مو کې خواسته زه غواړم چې کمنټونه تم ګرځه کې پرنٹ شي به کمنټ سره څه کنه سره بیا څنګه نه کې برا کوي at the end of sheet the غا شیټ په اخر کې د پرنٹ کیږي کا ډسپلی آن شیټ په شیټ نه دی وخایل شي سیدا نو ډسپلی چې شیټ نه وخایلو هغه به سره کمنټ ولته ډسپلی ایرر چې کومه دلته قسم سره فارمولا کې ایرر لرو د ځخه کې مثال یو ا جاما یو دا ایرر شولو کنه مساوي یو جاما ا دا ایرر شولو کنه دا ایرر غوړه چې په پرنٹ کې دی روشیا نرشیا هغه به دې ځنه کې صحیح دا کال ته اوس خو بای ډیفالت نرسیا دا ایرر او کله ته چیک لګواله او چې تا سیل ایرر تا ډسپلی نه کلیک ولګواله د بیا نرسی کله ته بلانک یا کوم ایرر چې د سلسی پرنٹ ویو نه کلیک وکړلو هم سره کانته ویني ایرر را مرسی ها دا پیج لی اوټ وو کینوراس چې نشته صحیح دو شیټ کې او دلته ک اورینټیشن د ځنه پورټریټ غوړای لینډسکیپ غوړای د ځنه کلر شي انتخاب کړئ سایز د 4 غوړای کوم ډول سایز غوړای لیګل دنه ورډ کې بم یالي بیا پرنٹ ایریا هم تا وایلا سیټ پرنٹ ایریا کوم پرنٹ ایریا بای ډیفالت سیټ پرنٹ ایریا څخه وای چې ایکسل خو سوای په هغه غومره ایریا کیږي سلیکټ کیږي بریک دای دا به سبب ته وایم بیک گراوند د پرنٹ ایریا چې کلیک وکړه هغه کمانډ نه دی ویني دلته هغه کمانډونه دي دا بیا دا دوه کمانډ چې پته شوال بیک گراوند او بریک هم سبب ته وانسي د کله کیسه کی بیا به سکیل ټو فیټ نه لیکن د سنر چې فارمولا ټاپ ډیټا او ریویو ته بیا ثبوت ترسو لکه چې کلاس کې ریکارډ هم خو شولو او ته